سلامونه او وخت مو پخیر. دغه ډول یو متن ناکول سوی دی. د لغاتو ترمنځ یې فاصلې ډېرې دي. له موږ څخه غوښتل سوي دي چې د اصولو سره سم باید د دوو لغاتو ترمنځ یوازې یوه فاصله یا یو اسپیس باید وي. د معمول سره سم زه راځم د هر لغت و مخې ته درېږم او له کیبورډ څخه بیک سپیس بټن وهمه ترڅو د دوو لغتو ترمنځ یوه فاصله راوړم. راځم بل لغت همداسې کومه بیک سپیس وهم تر هغو چې د دوو لغتو ترمنځ یوازې یو سپیس جوړ شي. که د دوو درو یا څلورو کرښو خبره وي خو دغه لار صحیح ده. فکر وکړئ که دا متن یو مخ وي، دوه مخونه وي، 10 15 او یا هم 20 وي، هغه وخت به څه کوو؟ دا لاره چې ده ډیره ستړې کوونکې ده او بل وخت ضایع کوي. ښه طریقه څه ده چې دا کار هم په اسانۍ وسي او هم زموږ وخت ضایع نشي؟ راځو له کیبورډ څخه کنټرول اچ وهو. په ریپلیس کې له فایند وټ مخې ته زه راځم ورته وایم چې دا قوس پرانیزم، بیا دا بل ډول قوس پرانیزم، دوه ورکوم کاما او بیا دا قوس دغه کومه تړمه. په ریپلیس وټ کې زه راځم بیک سلاش وهمه او بیا یو ورکومه. دا په دې معنی چې یو فاصله پیدا که، دوی یا هم ډیرې فاصلې پیدا که، هغه راسه د یوې فاصلې سره بدل که. راځم په دې مور بټن باندې کلیک کوم او په دغه ځای کې یوز وایلډ کارډز انتخابوم. وروسته راځم په ریپلیس آل باندې کلیک کوم. اوکې کلوز. تو ګورئ متن چې دی راته اماده او چمتو سو.